بسم الله الرحمن الرحیم. خراغله ذهن افیشل یوټیوب چینل ته ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو سی ټي جي بستونو لپاره ثبت نام وکړو، کوم چې اکبر سایټ کې اعلان شوي د سی ټي جي مؤسسې لخوا. نو دې دپاره به تاسو راشئ، خپل موبایل تاسو سره وي که کمپیوټر وي، کروم به خلاص کړئ. کروم کې به تاسو ولیکئ اکبر، صحیح ده، akbar.org. دا شکل تاسو ولیکلو نو تاسو سره به یو بله صفحه خلاصه شي د اکبر سایټ، کوم چې اصلي سایټ دی او د وظیفو دپاره. نور سایټونه هم شته دی، کولی شئ تاسو نورو سایټونو کې jobs.af دی، ایزی جاب دی، نور دی کوم چې جاب سایټونه دي تاسو ټول هغه باندې تاسو کولی شئ هغې د لارې ثبت نام وکړئ. خو ټول ثبت نام به یو شی وي سی ټي جي دپاره، او زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې سی ټي جي دپاره ثبت نام موږ څنګه وکړو. نو تاسو چې کله خلاص کړو دلته که چېرته تاسو سره بله صفحه وه، ما خو ډایرکټ ولیکل akbar.org بیا سلیش جابس. که داسې لیکئ دا تاسو ته ډایرکټ د جابس پیج راوړي، او که چېرته تاسو سره عمومي صفحه خلاصه شوه به دلته تاسو راشئ جابس ته، جابس به کلیک کړئ، جاب سنټر باندې. صحیح شوله. زه راځم اوس دلته څه انتخابوم، دلته یو لوکیشن انتخابوم فرض مثال چې تر اسانه شي. اوس دې کې سخته د عمومي صفحې د عمومي جابس دي، نو زه دې کې یو ولایت انتخابوم فرض مثال کونړ. د کونړ دپاره چې کوم سی ټي جي بسونه اعلان کړي، اصلا 4 ولایتونو دپاره اعلان شوي دي، خو د کونړ دپاره نور هم اعلان شوي دي 2-3 دانې. دغه سی ټي جي بسونه دي، د ټولو یو شانتي دی، د ټولو ثبت نام د هر ولایت دپاره چې وي د سی ټي جي وي هغه یو شانتي دی. تاسو به دلته په څه باندې کلیک وکړئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ کوم یو چې اعلان شوي وي، دلته تاسو دا کلوز ووهئ. په دې صفحه کې به تاسو دغه معلومات دي، دې زپاره دی دا بس دا ولسوالي او یا کوم ښار کوم ځای وي هغې دپاره. بیا دلته ګورئ تاسو جینډر ګورئ، فیمیل میل، او همداشان جابس نمبر آف جاب یعنې څو بستونه دي، د ویکینسي نمبر دی، او دا هم شرایط دي چې څنګه فارغه وي هغه د دې شرایط دی، اخري کلوز ډیټ دی. صحیح ده. نو تاسو به دې صفحه کې لاندې راشئ، دلته چې راغله تاسو جاب ریکوایرمنټس هم تاسو کتای شئ. په دغه کې هم د دوی شرایط دي چې څه نه فارغ وي، څه زده وي، څومره کاري تجربه ولري او کوم سکلز ولري. نو دا د هغوی شرایط دي، دا به تاسو ولولئ. تاسو برابر استئ په شرایطو، نو بیا به تاسو دلته راشئ لاندې سبمیشن ایمیل ته. په هر ځای کې چې وي تاسو سبمیشن ایمیل پیدا کوئ، سبمیشن ایمیل باندې تاسو اپلای کولی شئ. که هر سایټ وي تاسو به دلته دغه لینک داسې کلیک کړئ، کاپي به کړئ، یا به همدلته دا راوړم، زه به دا راوړم بل ټیپ ته، راوړم بل ټیپ ته، راوړم بل ټیپ ته، راوړم بل ټیپ ته، او زه دا خلاصوم په نوي ټیپ باندې. دلته یو د هغوی سایټ خلاصیږي موږ ته د سی ټي جي. تاسو به اول دلته ما سره تیار یو سایټ د یو چا دغه لاګین دی اکاونټ، نو هغه مې لاګ اوټ کړو. دلته به تاسو سره دغه شان صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو څه وکړئ، تاسو به دلته رجسټر باندې کلیک وکړئ، ځکه موږ اول ځل اکاونټ جوړوو پکې. دلته چې تاسو دا کلیک کړو، په دې کې اوله برخه کې به تاسو راشئ، دلته به تاسو ایمیل ورکړئ، خپل ایمیل به ورکړئ. زه یو ایمیل ورکوم ورته،
او په دې کې به تاسو فرست نیم ورکئ، خپل نوم به ورکئ، فرست نیم چې تاسو کوم دی. ښه دلته به تاسو فرست نیم ولیکئ، بیا به تاسو لاست نیم ولیکئ، بیا پاسورډ ولیکئ. پاسورډ به زه ورکړم دغه شانتې به په دې کې به هم دغسې ځانه به پاسورډ ولیکئ. ښه داسې پاسورډ ولیکئ چې تاسو ته بیا یاد وي، فرض انسان نمبر پکې ولیکئ، او پاسورډ به د جیمیل پاسورډ دلته نه لیکئ. ښه تاسو به جیمیل خپل ولیکئ، پاسورډ به خپل نمبر ولیکئ. یعنې دا د دې اکاونټ دپاره دی، د سی ټي جي سایټ اکاونټ دپاره یو پاسورډ دی، ستا جیمیل دی. صحیح شوله؟ زیاتره خلک جیمیل لیکي، بیا د جیمیل پاسورډ لیکي، نو بیا په دې سره بیا تاسو جیمیل هم هیک کیدی شي، ځکه دا خو یو چا ته ورځي دا ډیټا. نو دې دپاره تاسو چې هغه صفحات معلومات مکمل کړو، بیا به تاسو دلته آی کانسنټ ووهئ، بیا به تاسو اګري ووهئ. په دې صفحه کې به تاسو معلومات چې دي 14% مکمل شوي وي، نور به پاتې وي. ښه په دې کې به دې صفحه کې به تاسو څه وکړئ، دلته لاست نیم او فرست نیم لاست نیم به رسېدلی وي. دلته به تاسو نه لیګل نیم غواړئ. لیګل نیم معنی تاسو تذکیره کې کوم نوم دی، صحیح نوم کوم دی، هغه به تاسو دلته ولیکئ. ښه دا تاسو ولیکئ، پوره نوم به دلته ولیکئ چې کوم په تذکیره کې وي. بیا به تاسو پرایمري نیشنلټي دی، پرایمري نیشنلټي معنی اولنی کوم قومیت لري، افغان په دې کې انتخاب کړئ. دې کې به تاسو که سنګل دا اپشنل دی، فرق نه کوي، تاسو هر یو چې انتخاب کړئ چې څنګه هستئ، میرټ یا سنګل. صحیح شوله؟ بیا به تاسو دلته جینډر تیار به سلیکټ کړئ، که نو سلیکټ فیمیل یاستئ، ښځینه هستئ فیمیل، که میل ښځینه هستئ میل. دې کې به تاسو برث ډیټ ولیکئ. برث ډیټ به تاسو دلته خپله دغه صفحه کې دې سر ته به راشئ، دغه دې سر ته چې راغلی تاسو دلته یو ډکشنري راوړئ، هغه جنتري راوړئ. دلته خپل د زیږېدو نیټه سلیکټ کړئ ورته، چې تاسو څوم کال کې پیدا شوي هستئ او څوم تاریخ، څوم میاشت، څوم ورځ باندې. زه به ورته مقصد یو ولیکم 2000. او په دې نور کوم شیانو سره، کوم اپشن سره چې دغه سور سټار وي دا مهم دی. ښه نور چې ورسره نه وي هغه فرق نه کوي. دا وشو. په دې کې به تاسو ایمیل به هم تیار رسېدلی وي. دلته موبایل دی، موبایل کې به تاسو دلته اول افغانستان انتخاب کوئ، دلته کوډ خپله درې ولیکل شي. د دې نه دې خوا به تاسو خپله شمېره ولیکئ. ښه زه خپل شمېره لیکم، او دلته په سټریټ کې به تاسو د کلي یا د ولسوالۍ یا کلي نوم ولیکئ. زه لکه لیکم فر مثال جلال آباد لیکم، جلال آباد، او سټي هم جلال آباد، دا فرق نه کوي. دلته سټریټ کې به تاسو کوڅې نوم مثلا راځي خو جلال آباد ولیکئ، یا ورسره جلال آباد کې یو بل ځای ورسره ولیکئ، که نه فرق نه کوي دا. ښه بیا کنټري کې به تاسو افغانستان انتخاب کړئ، او د دې خوا نه نور شیانو ته اړتیا نشته چې تاسو هغه کوئ ولیکئ، فرق نه کوي. دلته د ویلډ ډرایوینګ لیسنس ته تاسو لیسنس لرئ، نو سلیکټ کړئ، لانجې نه به خلاص هستئ. دلته وایي پلیز اډ می ټو د سی ټي جي اکټیو روسټر. دلته تاسو یو کس وي تاسو سی ټي جي کې، نو هغه تاسو دلته وایي اضافه کړي ته تاسو دې کې نو انتخاب کړئ. دې کې تاسو وایي چې تاسو کله یو این سره کار کړی دی، تاسو دلته نو انتخاب کړئ. که چېرته مو کړي یاس، دا بیا وایي که تاسو سی ټي جي سره کار کړی دی، دلته به تاسو نو انتخاب کړئ. که چېرته مو کړي وي یاس انتخاب کړئ. دلته وایي نیرسټ انټرنیشنل ایرپورټ، تاسو سره نږدې کوم یو ایرپورټ نږدې دی نړیوال، دلته به تاسو کابل ولیکئ، ځکه چې کابل یو نړیوال ایرپورټ دی. ښه په دا چې وشو، دلته به تاسو هم نو انتخاب کړئ، په دې کې به هم نو انتخاب کړئ. دا پوښتنې وي چې تاسو دلته کار کړی دی یا نه ده کړی، یو این سره او سی ټي جي سره، په دې بل کې به تاسو هم نو انتخاب کړئ. یعنې که چېرته هم کار کړی وي، هغوی بیا پوښتنه کوي چې ولې تاسو دې نه پوزیشن نه ټرمینیټ شوی، د دې نه څه وجې نه، دلته به نو انتخاب کړئ. خلاص. ښه
زما د سکرین ریکارډر چې 15 دقیقې دی، زه ځینې ځای کې بیا سټاپ باندې راځي ویډیو، نو تاسو ویډیو دقیق وګورئ. زه چې کوم 15 دقیقې پوره کېږي زه بیا کوم. ها اوس دا د 15 دقیقې پوره کېږي بیا سټارټ کوم. نو ښه، نو دلته به تاسو دا سټپ چې مکمل شو، په دې کې بلاندې راکته شئ ایجوکیشن اینډ کوالیفیکیشن دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل څه اضافه کړئ په دغه په دلته په اډ مور باندې په دا صفحه زه پاسې سم. دلته به تاسو اډ مور باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو کوالیفیکیشن کې انتخاب کړئ تاسو څه نه فارغ یاستئ. فرض مثال زه ورکوم ورته یعنی های سکول ډیپلوما، زه 12 نه فارغ یم. دلته به تاسو ډیټیلز ولیکئ د څه برخې نه تاسو فارغ یاستئ. دلته به تاسو ولیکئ چې د 12 نه فارغ یاستئ نو جنرال های سکول به ولیکئ. صحیح ده، های سکول. او دلته به تاسو انسټیټیوشن نیم دی، یعنی تاسو کوم مکتب نه فارغ یاستئ، کوم پوهنتون نه فارغ یاستئ، کوم انسټیټیوټ نه فارغ یاستئ، د هغې نوم ولیکئ. زه به دلته ولیکم لکه زه چې فارغ یم مارکو های سکول، او دلته به تاسو کنټري کې افغانستان نه فارغ یاستئ که پاکستان نه که هر ځای نه تاسو هغه به تاسو ولیکئ. صحیح شو. دلته به ایئر کمپلیټ تاسو به څوم کال کې د مکتب نه فارغ شوي یاستئ یا انسټیټیوټ نه، نو دلته به تاسو ورته هغه انتخاب کړئ. زه ورته انتخابوم 2019، بیا به تاسو سیف کړئ. په دې کې تاسو بیا نوره برخه هم انتخابولی شئ، یعنې نور څومره شیان تاسو یې هغه نه فارغ یاستئ. خو زه تاسو ته یو طریقه وښیم، نو په هغې ترتیب به مخکې ځو، یو دغه درته سټپ وښیم نو تاسو پکې خپله کار کوئ. ښه، دلته ټریننګ دي، ټریننګونو کې که تاسو ټریننګونه اخیستي نو هغه تاسو دلته اپلوډ کولی شئ، که نه وي هغه دا اپشنل دی، یعنې فرق نه کوي که اپلوډ نه شي هم فرق نه کوي. بیا به تاسو ورک ایکسپیرینس دی، یعنی تاسو کوم کاري تجربه لرئ هماغه اوس دلته اپلوډ کړئ. ښه، دلته به تاسو کمپنی نیم تاسو چا سره کار کړی، کوم مؤسسې سره کار کړی دی، یعنې زه ورته ورکوم چې ورکوم ورته هسې فرض مثال زه ورکوم سیف د چلډرن دی، یعنې یو مؤسسه ده که تاسو بلد یاستئ سیف د چلډرن. او جاب ټایټل یعنې دې مؤسسې سره ما کار کړی په څه پوزیشن باندې، پوزیشن به زه ورکوم پوزیشن به څه ورکوم فرض مثال سوشل ورکر. صحیح شو، سوشل ورکر په حیث ما کار کړی دی. او بل چې د کنټري بل ته انتخاب کړئ، افغانستان لوکیشن په کوم ځای کې تاسو کار کړی دی، زه به ورکړم ننګرهار. او دلته سټارټ ډیټ یعنې څومره تاسو وظیفه شروع شوې وه او په څوم باندې ختمه شوې ده، په هغې تاریخ به تاسو به ولیکم 2023 د اولې میاشتې اول نه شروع وه تر 2023 د څومې میاشتې د شپږمې میاشتې 13 پورې، یعنې شپږ میاشتې ما وظیفه کړې فرض مثال. او تاسو ته بله پوښتنه دا ده په دې کې سیلري پر منت چې دی تاسو په یو میاشت کې تاسو څو روپۍ درکولې، دلته به تاسو ولیکئ په ډالرو په حساب به تاسو دلته ولیکئ. فرض مثال زه لیکم 300، دلته به لاندې کرنسي انتخاب کړئ USD، او دلته به تاسو څه ولیکئ دلته به تاسو ولیکئ چې هغه دی ورک ایکسپیرینس به تاسو دلته ولیکئ. دلته وایي که تاسو چېرته نوي فارغ شوي یاستئ دلته تاسو څه ولیکئ پلیز په کوم برخه کې تاسو که تجربه لرئ نو هغه یې چې تاسو ولیکئ. یعنې که تاسو تازه فارغ شوي یاستئ، تجربه نه لرئ، کاري تجربه نه لرئ، نو تاسو په کومه برخه کې ایکسپیرینس همداسې یو تجربه خپله لرئ، یعنې
کاري تجربې نه بغیر یو څه برخه کې تاسو خپل تجربه لرئ هغه ولیکئ که تاسو خو وظیفه کړې اوس دلته تاسو اضافه کړي مطلب معلومه کار کړی دلته به تاسو ولیکئ یعنې worked as social worker صحیح ده مقصد ما اوس دا لیکلی دا به تاسو ولیکئ with ښه نو دلته به تاسو که چېرته تازه فارغ شوي یاست هغه کومه برخه کې چې تاسو تجربه لرئ هغه ولیکئ که چېرته ناست یئ یعنې کاري تجربه تاسو لرئ بیا همغه ولیکئ لکه ما چې دلته ولیکل نو دغه شان دی به تاسو ولیکئ work as a social worker with save the children هغه دغه مطابق به تاسو ولیکئ د وظیفې صحیح دا سیف شو ها کله چې دا تاسو دا سیف کړو نو دې نه به تاسو لاندې راشئ تاسو کاري تجربې څومره ډېرې وي همغومره ولیکئ هومره ښه ده سمه ده بیا به تاسو راشئ جیوګرافیکل ایکسپیرینس دی تاسو دلته به اډمور ووهئ دلته به تاسو جیوګرافیکل ایکسپیرینس به تاسو انتخاب کړئ افغانستان یعنې تاسو په افغانستان کې څومره څو کاله کار کړی دی یعنې دا د یو جغرافي په سطحه باندې ایکسپیرینس دی یعنې تاسو څومره کاري تجربه لرئ زه لیکم 3 کاله په افغانستان کې ما کار کړی دی بیا راځم لیکم اډمور بیا وهم دلته راځم لیکم فرض مثال پاکستان لیکم پاکستان به پکې وي یا نه خو پاکستان خو پکې نشته دی یا بل هېواد کې تاسو کار کړی وي خو اصلا نه کړی به مو نه وي نو هغه به انتخاب کې فقط افغانستان ولیکئ بس تاسو څومره کاري تجربه لرئ په افغانستان کې دومره بیا به تاسو سیکټر ایکسپیرینس به تاسو ووهئ بیا دلته تاسو اډمور ووهئ دلته به تاسو یعنې کوم برخه کې تاسو کار کړی دی لکه ما اوس لیکلی و سوشل ورکر و که نه نو زه به سوشل ورکر به زه پیدا کړم په دې صفحه کې سوشل ورکر دا د سوشل ورک دې کې تاسو ما خو انتخاب کوم دې کې ما کار کړی څو کاله تاسو په دې کې کار کړی زه لیکم 1 کال ما کار کړی دی دا به سیف کوم تاسو څومره کاري تجربه لرئ په هغه کې همغه به تاسو دلته سیکټر ایکسپیرینس کې انتخاب کوئ صحیح شو په دې کې به تاسو لینګویج دی لینګویج کې به تاسو انتخاب کوئ ورته چې کومه ژبه تاسو پوهیږئ زه دلته لیکم پښتو صحیح شو پښتو ده او فلوئنټ ده او بیا به تاسو سیف کړئ داسې انګلیسي انتخاب کړئ دري انتخاب کړئ تاسو چې نور ژبې زه وي هغه انتخاب کړئ ورته بیا ډاکومنټس دی په دې ډاکومنټس کې تاسو سرټیفیکیټ وي هر شی چې وي هغه تاسو اپلوډ کولی شئ خو دا اپشنل دی یعنې مهمه نه دی بیا هغه نه بعد سی وي ده اپډیټ سی وي به تاسو دې کې واچوئ اپډیټ سی وي کې زه تاسو ته یو خبره وکړم چې که چېرته تاسو سره سی وي وي تاسو دا یو سی وي د ما سره دغه سی وي کې به تاسو خپل کور لیټر چې دی کوم هغه به تاسو ایډیټ کړئ او مطابق به د دې پوسټ باندې ایډیټ کړئ یعنې د دغه بس په مطابق به تاسو دا ایډیټ کړئ ښه دلته کمپیوټر لږ لوډ کوي ځکه دغه هم خلاص دی ریکارډر هم دی نو دلته به تاسو کور لیټر کې به تاسو څه وکړئ دلته به تاسو خپل دلته ادرس او دا نمبر دا شیان دا خو برابر وي په دې کې کور لیټر خو نشته په دې سی کې ما سره چې کوم ده دا د بل چا سی وي ده فقط ما راواخیستله نو تاسو کور لیټر کې به هلته ویکنسي شمیره ویکنسي نمبر که نه او دغه هر څه به تاسو پکې هغه کې اډیټ کړئ وبچوئ کله چې واشو دلته به تاسو هغه برابره کړئ بیا به تاسو چوز فایل ووهئ تاسو سکرین ته لاړ شي فولډر ته او فولډر کې به تاسو سره کوم سی وي وي همغه به تاسو دې کې اپلوډ کړئ زه فار مثال دا سی وي ده تاسو ته وښیم دا اپلوډ کوم صحیح شو بیا به تاسو لاندې ریفرنسز دي ریفرنسز نه تېر شئ که وی ریفرنس لرئ تاسو وظیفې اړوند کوم کس وپېژنئ همغه به تاسو ریفرنس کوئ به تاسو دغه لاندې اخر اپشن ته راشئ او دې کې به دغه خانې ټولې چک مارک دا ګورئ دا وړې وړې خانې خالي دي دا به ټول چک مارک ولګوئ په دې کې
کله چې دا ولګو دلته به تاسو کنفرم ووایئ. کله چې تاسو دا کنفرم کو دلته وایي نیشنلټي ښه پاتې ده رانه نیشنلټي پرایمري نیشنلټي ما انسلیکټ شوې ده ځکه ویډیو ریکارډ بند شوی وخته. بیا به تاسو دا ووهئ. کله چې تاسو دا پروفایل 100% شي بیا به تاسو ته یو ایمیل هم درشي چې تاسو زما دا دی ګورئ. ښه نو دلته تاسو کله چې پروفایل هغه علامې چک مارک کړئ تاسو پروفایل به هلته کنفرم چې ووهئ تاسو پروفایل 100% کېږي. ها دلته ګورئ دا 100% شو زما پروفایل. نو چې کله تاسو پروفایل 100% شو نو بیرته به تاسو راشئ. تاسو یو ایمیل هم کېږي چې تاسو همغې کې به تاسو هماغه ځای کې به تاسو لاندې راشئ هغه پوسټ به خلاص کړئ لاندې سبمیشن ایمیل دغه نوی لینک به تاسو کاپي کړئ نوي ټیب کې به یې خلاص کړئ. منتظر بشئ ورته. دلته چې دا صفحه راغله دلته به تاسو ډایرکټ اپلای نه ووهئ. تاسو سره به دغه اکاونټ لاګین وي. دلته به خپل نوم ګورئ چې لاګین دی که نه دی. که لاګین او لاګین به شي لاګین به وي. دا به تاسو اپلای نو باندې کلیک وکړئ. ستاسو معلومات مکمل شي اوس فقط اپلای ده. اپلای نو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو ته وایي چې کرنټ یا ریسنټ ټایټل یعنې که تاسو اوسنۍ وظیفه یا اوس لرئ هغه ولیکئ یا که تاسو اوس وظیفه نه لرئ نو تاسو تېره وظیفه ولیکئ څه وظیفه م لرله. دې کې به سوشل ورکر ما ولیکلی نو تېر وظیفه نو همغه به ولیکئ. دې کې وایي که چېرته تاسو اوس وظیفه لرئ خو هغه ولیکئ. که چېرته نه لرئ هماغه که چېرته وظیفه نه لرئ نو بیا تېر وظیفې هغه هم تاسو یو شی ولیکئ. دلته ورته دې کې هم هماغه ولیکئ. صحیح شو. نور به دې صفحه کې تاسو هېڅ کار نه لرئ ډایرکټ به راشئ سبمیټ ته. کله چې سبمیټ ته راغلی نو دلته به لږ منتظر شئ چې ستاسو معلومات هغوی ده اوس سبمیټ کېږي. اپلای وشي تاسو ته یو ایمیل هم کېږي. دا د اپلای وشوله کنګریچولیشن ما ته ولیکل نو ما اپلای مکمل ډول CTG بس ته وشوله. نو تاسو ته به یو ایمیل هم درشي کوم ایمیل باندې تاسو اکاونټ جوړ کړی وي. نو خوږو ملګرو همدغه طریقه ده. په همدې طریقې سره کولی شئ خپله اپلای وکړئ. تاسو د دې نه چې تاسو بازار ته ځئ پیسې په ورکوئ نو خپله په موبایل کې کولی شئ هم په کمپیوټر لرئ په کمپیوټر کې کولی شئ. ډېر اسانه ده دومره سخت هم نه ده. ورته کښېنئ ویډیو دقیق وګورئ سټپ بای سټپ نو کولی شئ په اسانۍ سره حل کړئ. او مشکل وي کوم مشکل و درته نو هغه ما ته کمنټ وکړئ یا ما ته واتساپ نمبر باندې میسیج وکړئ. انشاءالله زه درسره مرسته کوم. او که چېرته تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې هم کړئ کمنټ هم راته وکړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو په خدا سپارم. خوشحاله اوسئ.